کتونکو څو میاشتې وړاندې چې جینۍ د هندوستان نه بونیر ته راغلې وه او د هغه جینۍ نوم انجو، هغه واپس هم هندوستان ته تللې ده او په هغه نجلۍ باندې فلم جوړ شوی دی چې دغه فلم اوس ریلیز شوی دی او د دغه فلم یو کلیپ په سوشل میډیا باندې ډیر زیات چلیږي، ډیر زیات وایرل شوی دی چې په دغه فلم کې کم پښتانه دي، د بونیر پښتانه دي، کې پی کې پښتانه دي، هغه پکې دهشتګرد په شکل باندې ښودلي دي. دغه کلیپ په تاسو کتلی وي، په دغه کلیپ کې کم هیرو دی هغه پکې دا خبره کړې ده چې د بونیر کم علاقه ده هلته د پاکستان کم عام کس هم داسې نشي تللی چې دومره خطره یي هلته. نو ته څنګه د هندوستان نه بونیر ته ډایرکټ راغلی، ته په لاره کې کوم محکمې والا چک کړی نه یي. نو کتونکو پښتانې پکې ډېر په دهشتګرد شکل سره ښودلي دي. که تاسو دغه فلم ویکیپیډیا وګورئ نو په هغې کې لیکل شوي دي چې دا یو ریل سټوري ده چې هندوستان نه کومه جینۍ پاکستان ته تللې وه، نو دا یې ویکیپیډیا کې لیکلي دي چې دا یو ریل سټوري ده. نو مطلب دا چې دا کومه هندوستانۍ جینۍ راغلې وه د انجو په نوم باندې بونیر ته، نو دا د هغه جینۍ باره کې دغه فلم جوړ شوی دی. د ویډیو جوړولو مقصد مو دا چې دا کم فلم ریلیز شوی دی د دې نه بایکاټ وکړئ، دغه فلم د سره ومه ګورئ، ځکه چې پښتنو کمیونټي دپاره یو د خفګان خبره ده، ځکه چې انډایرکټ یې پکې پښتانه ښودلي دي او په داسې تنګ نظرۍ سره یې پکې ښودلي دي.